دغه تابلیت کا چې موږ د اطراف د بلخ د ولسوالۍ د اطراف نه راوړې وې 2000 دانې وې په 15 نفرو باندې غوښتلم چې دا مزار ولایت نه فاریاب ولایت ته انتقال کو بالفعل موږ په هر ساحو کې د امنیتي کشفی ادارو څخه ونیول شو. از بلخ ما 5 نفر می آورده تابلیتکا توزیعگر شهر به شهر می‌بود توزیع نمی‌کرد 5 نفر بده ما 22000 تابلیتکا از بلخ می آورده به شهر توزیع شهر به دست ما بده. د بلخ ولایت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو لخوا د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې چې د دریم یو نهم یو ځای په ساحو کې وو 2000 تابلیتکا 9 کیلو چرس 14 کیلو تاریاک او یو توفانچه د 15 کسانو سره بالفعل ګیر شول چې دوی غوښتل دغه تابلیتکې دغه چرس تاریاک په خلکو باندې وپلوري او هغوی ته استفاده وکړي. دوی ګیر شو په خپله سزا به انشاءالله ورسیږي او عدلي قضایي ارګانو ته به یې تسلیم کړو. او زموږ د بلخ ولایت ټولو هغه کسانو ته چې غواړي په زموږ په مسلمان او مجاهد ولس باندې دا تابلیتکې خرڅې کړي او د هغوی د بچیان او ځوانان ترې استفاده وکړي. دا پیغام دی چې دا کار د دوی نه کوي. یو خو د اسلام د نګاه ناروا دی او بل جامعې ته خطر دی. زموږ ستاسې ډېر تعداد ځوانان په نشهیي توکو اخته دي او لا هم د دغه شیان چې دوی په خرڅوي اخته کېږي. دوی باید لاس ترېنه واخلي او که لاس وانخلي دغسې به په خپله سزا باندې رسیږي. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ شپه او ورځ د ولس د هوساینې لپاره کار کوي. بیداره امنیتي ځواکونه د ولس په همکارۍ سره د ډېرو لاسته راوړنو شاهدان دي. د بلخ ولایت د غویر ولس څخه په ډېر درنښت هیله کېږي چې د تل په څېر زموږ د امنیتي ځواکونو سره همکاره اوسي، د غیر قانوني کړنو له ترسره کولو څخه دې ډډه وکړي. د نشهیي توکو استعمال، کښت، قاچاق او پلور چې یو غیر قانوني او د شریعت څخه خلاف عمل دی ترسره یې نه کړي بلکې په وړاندې یې ودرېږي او زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. هغه کسان چې د نشهیي توکو کښت، استعمال، قاچاق او پلور ترسره کوي هغوی به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.